مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او د خزر پارشته ده په شان د هغه چې د خزو باندې دي بالمعروف د عرف مطابق ولهن خزر پارشته ان خزو حق ده په خاوندانو هغه سي په شان د هغه چې په دې خزو باندې دي حق د خاوندانو نو د خزي حق هم ده په خاوند باندې عبد الله بن عباس یې وایي چې زه غواړم چې ځان خپل خزر خيسته کما زاوته خيسته کم لکه څنګه چې هغه ماته ځان خيسته کوي د بعض خلکو طریقه دی ښه خزل وي ځان به خيسته کوي خپل خپل در سوارو بيزي نسوار به چولي خپل کې به نسوار پاتې خولي په د بدن روانه جامې به خیرنه غوستي لکه ته خپل ځان پاکه وکنه خزنه خپل خزنه ډول او سنگار غواړي خپل ګیره نه کومنځي سر نه غواړي پاک جامې غاړه کې ناشه لکه ډیران نه چراوتلې خولي نه به د نسوار بيزي نه حق دا د خزو غواړي پتا باندې ځان بوته پاکه لکه څنګه چې هغه نه پاکواله غواړي حدیث کې راغلی دی الله پیغمبره صد حق د خزي په خاوند باندې نبی عليه السلام وروي چې حق دا دی چې هغه ته خوراک ورکړه چې خوراک کې هغه له بجامې کې کړه چې جامې کې ځان هغه له بجامې کې مخ به ورنه واه په سپېړه باندې کنځلې بوته نه کې او تی باندې بیلې کې مگر په کوټه کې ښا کړه چې مرور شو خپل کې بل سره کوټې نه بوزي نه کټ سره بدل کا کوټه بوله چې بس راشه مدرسې کې واړې ښا کور کې مرور شوی کور بول نه پری دی